او محمد صلی الله علیه وسلم د الله آخري پیغمبر دی. خالي د دې کلمې دا معنا نه ده. کلمې معنا بغاوت دی. د کلمې معنا دا ده چې یا الله ستا نه علاوه به زه بل چاته سر نه ټیټوم او ژوند به ستا د حکم او د نبي صلی الله علیه وسلم پر طریقه تېروم. د الله حکم چیش دی؟ د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه چیش ده؟ په قرآن مجید کې الله فرمایي د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک مفهوم دی چې په دنیا کې افضل ترین جهاد دا دی چې د وخت ظالم حکمران ته سپینه او صفا خبره وکړي. چا سپینه او صفا خبره کړې؟ هغه یو چا ګپه کوله ول دا زموږ ملایان یا تبلیغیان چې په مسجد کې کښېني او فرعون داسې او فرعون داسې او فرعون داسې او فرعون داسې هغه خبره کوله ول فرعون نه قبیله لري نه تربرونه لري چې د تا نه پوښتنه وکړي. ته هغه فرعون پرېږده چې مړ دی. هایه چې په هره تانه کې دا اوس فرعون ناست دی د دې خلاف به څوک خبره کوي؟ دا په هر کینټ کې چې د کرنل او د میجر په نامه فرعونان ناست دي د دې خلاف به څوک راپورته کېږي؟ د دې خلاف ولې څوک خبره نه؟ او زموږ پښتانه یو طرف ته وایي زه بهترین مسلمان یم، پنجابي ته پیغورونه مو ورکوو چې موږ روزې نسو ته روزې نه نسې، دا پیغورونه مو ورکوو. بل طرف ته دلته به وایي ته به ورسې چې یاره دا تحریک کې ګډون را سره وکړه، دا د پښتانه اتحاد دی، دا منظور پښتون مشر دی، راسه ملګري سره وکړو. دی به وایي ویا موږ ته پته ده واقعیتا ښه تحریک دی، صفا خبره ده، خو مجبور یریږم. پر چی شي یریږي؟ پر کاروبار به یریږي چې رزق مو را خراب نشي. پر عزت به یریږي چې پولیس و رینجرز مې بې عزته نه کړي. پر سر به یریږي چې مړ مه نه کړي. اوس نو چې ته پر عزت پر رزق او پر ژوند بیریږي، تا کلمه څه دپاره ویلې ده؟ امنتو بالله. امنتو بالله مې زده ده که مې نه ده زده؟ امنتو بالله معنا څه ده؟ امنتو بالله د الله پاکه سره انسان قول کوي، وعده کوي، حلف اخلي، قسم اخلي چې امنتو بالله ما ایمان راوړی دی، بالله پر خدای باندې، پر رسول باندې، پر قرآن مجید باندې، په ورځ د آخرت باندې، او اخر کې وایي پر دا مې ایمان راوړی دی چې یوه ورځ به مو وزمي او مرګ ژوند د الله په لاس کې دی. پر دا مې ایمان راوړی دی چې د رزق مالک الله دی. پر دا مې ایمان راوړی دی. اذان دی بیا د بیا موږ هم د خدای د رسول خبرې کوو، نور ګډې وډې نه وایي. پر دا مې ایمان راوړی دی چې د عزت او د بې عزتۍ مالک الله دی. د هغه خبرې دی پکې که نه؟ اوس نو چې دا د ایمان دی، دا ته څنګه د حق خبرې باندې د پولیسو پر عزت باندې یېرېږي؟ بیا ته څنګه ستا پر عزیز باندې ظلم او زیاتوب کېږي؟ ته صرف په دې وجې غږ نه کوې وایي چې لوی پولیس مې بې عزته نه کړي. نو عزت او بې عزتي خو د الله په لاس کې دی، مرګ او ژوند خو د الله په لاس کې دی، رزق خو د الله په لاس کې دی. نو بیا دې ایمان کمزوری دی، بیا دې کلمه په دروغ ویلې. نو عزیزانو موږ چې تیله نن راغلي یو، موږ چې تیله نن راغلي یو، ګوره په دې ملک کې د تا سره څه نه وسو؟ یو ګیلمن، څه و ګیلمن؟ سرمایداره و، د خان زوی و، ډېر غټه وده و، عام غریب سړی. صرف یې شعرونه ویل، په شعرو کې خپل د وطن ښایست دا بیانوي چې پر موږ کوم ظلم سوی دی دا یې بیانوي. دا شاعر یې نه در پرېښودی. نو تا ته به منظور پښتون څنګه در پرېږدي؟ تا ته به علي وزیر څنګه در پرېږدي؟ تا ته به بل هغه مشر چې هغه د قام د وطن خبره کوي هغه به څنګه در پرېږدي؟ چې دی یو شاعر نه برداشته یي، هغه شاعر چې هغه زموږ د قام ژبه وه، هغه زموږ د تحریک ژبه وه، دغه یې درنه پرې کړه. اوس نو چې ته په ګیلمن نه خفه کېږي، علي وزیر هغه بله